السلام علیکم ګرانو ماشومانو. تاسو خبر یاست دا ستاسو رفتارونه، تاسو چې کوم کړنې کوئ، تاسو چې کوم کارونه کوئ، دا ستاسو د چهار اطرافیانو پر ژوند باندې ډېر تاثیر لري. نو راځئ خپل کارونه وپېژنئ. تاسو کوم کار د کوم وجې کوئ؟ عالمان وایي، د روانشناسۍ عالمان وایي د انسانانو ټول رفتارونه موږ را اخلو پر څلورو اساسي هیجاناتو یې تقسیموو. هغه څلور اساسي هیجانات څه شي دي چې زموږ د ټولو انسانانو ټول رفتارونه راته ټاکي چې موږ سره کوم رفتار وکړو. تاسو پوهیږئ اول خوشحالي ده. خوشحالي د دې سبب کیږي چې موږ یو ډول رفتار وکړو. خوشحالي څه شي ده؟ زه خوشحاله یم چې تاسو ماشومان اوس ما ویډیو ګورئ. په دویم قدم کې څه شي دی؟ غصه ده. غصه راغلی ده. بد ګورم، بدې خبرې کوم، اواز لوړوم. غصه هم پر دې باندې تاثیر کوي چې ستاسو رفتارونو کې تغییرات راسي یا یو رفتار وکړئ. او درېیم څه دی؟ ویره. ویره هم د دې سبب کیږي. بیره چې وبېرېږي، ووېرېږي. او څلورم څه شي دی؟ ځکه تاسو ویلئ، زه درته وایم، تاسو فکر وکړئ ستاسو په نظر څلورم څه شي دی؟ څلورم غم دی. زه ژاړم، خو بد یم. ګرانو ماشومانو، تاسو دا څلور هیجانات وپېژنئ. یو خوشحالي، غصه، ویره او غم. دا څلور موږ کولی شو خپل ټول رفتارونه پر دغه څلور باندې تقسیم کړو. یعنې تاسو ماشومان چې کله جنګ کوئ، کله خوشحالي کوئ، کله غصه درځي، ستاسو هر رقم رفتارونه د دغه څلورو څخه راپورته کیږي. راځئ موږ دا زده کړو دا څلور خپل هیجانات. ګورئ ستاسو احساسات، دا چې ته خوشحاله یې، دا چې ته خوابده یې، دا چې ته بیرېدلی یې، دا چې ته غم لرې، دا ستا پر چهار اطرافیانو باندې تاثیر کوي. یعنې که ته خوشحاله یې، د دې سبب کیږي چې نور انسانان جرأت وکړي ستا سره ښه معاشره وکړي. که ته بیرېدلی یې، دا د دې سبب کیږي چې نور انسانان دا درک کړي چې دا شخص بیرېدلی دی، ولا خطر شته. که چیرې تا ته غصه درځي، نور انسانان درک کوي چې ده ته غصه ورغلې ده، پر هغوی هم کیدای شي بد تاثیر وکړي. یعنې ستا خوشحالي، ستا غصه، ستا ویره او ستا غم پر نور انسانانو هم تاثیر کولی شي. او دا ټاکي چې نور انسانان ستا سره څه رقم برخورد وکړي، څه رقم رویه در سره وکړي، څه رقم چم در سره وکړي اصلا. نو تاسو ماشومان اولین شی چې زده کوئ هغه دا دی چې خپل ځان مدیریت کوئ. د لومړی شرط چې موږ د ټول عمر د کامیابۍ دپاره لرو، یعنې که چیرې تاسو ماشومان غواړئ چې د راتلونکي کامیابه انسانان واوسیږئ، اول باید خپل دغه څلور هیجانات مدیریت کوئ. ګورئ کنټرول کوئ بیا نه چې غصه درسي، غصه نه کوئ. وبېرېږئ، ځان نه ښکاره کوئ چې زه وبېرېدلم. غم درته رالی، ژاړئ نه. کنټرول نه. کنټرول تاسو ته ضرر رسوي، ستاسو رواني حالت در خرابوي. ستاسو رواني حالت چې خراب شي، ستاسو جسم خرابېږي. تاسو یې باید مدیریت زده کړئ چې غصه وکړئ، په اندازه یې وکړئ چې د بل چا د ځورولو سبب نه شي. خوشحالي وکړه، په اندازه یې وکړه، بل چا ته مزاحمت مه کوه. غم وکړه، په اندازه یې وکړه چې ستا غم دومره نه شي چې نورو انسانانو ته صدمه ورسي. وبېرېږه، په اندازه وبېرېږه. ښه؟ دا نن تاسو زده کوئ او دا ستاسو د نن ورځې درس دی چې ستاسو احساسات،
ستاسو د چار اطرافیانو پر احساساتو باندې تاثیر کوي، د هغوی پر ژوند باندې تاثیر کوي. نو تاسو د دې دپاره چې ښه انسانان واوسیږئ، د دې دپاره چې په آینده کې ښه انسانان واوسیږئ، کامیاب انسانان واوسیږئ، خپل هدفو ته ورسیږئ او یو مثبت کس واوسیږئ، تاسو اول باید خپل دغه 4 هیجانات وپېژنئ چې زما ټول رفتارونه د دغه 4 هیجانات څخه راپورته کیږي. نو ستاسو باید د دا 4 هیجاناتو مدیریت زده یې ګرانو ماشومانو. زه ډاکټر پروانه ضیایی تاسو ته دا ټول هره ورځ یوه ویډیو اپلوډ کوم، تاسو ته یې درزده کوم. تاسو زما ویډیوګانو ته په تمه واوسیږئ. سمه ده؟ دغه چینل کې چې تاسو د یوټیوب ویډیو اوس ګورئ، ما یو پلیلیست جوړ کړی دی د رفتار مدیریت، د انسان د رفتار مدیریت پلیلیست دی. د دا ویډیوګانو ته په تمه اوسئ، تعقیب یې کړئ، ټول به در زده کړو. راتلونکې ویډیو مو دا اړوند ده چې څنګه ویره، یو شی چې ته وینې، مثلا مار وینې، وحشتناکه شی وینې، څنګه ستا مغز عکس العمل اجرا کوي، د مغز اړوند به خبرې وکړو. نن مې دا در زده کړه چې ستاسو ټول رفتارونه د 4 هیجاناتو څخه راپورته کیږي: خوشحالي، غصه، ویره او غم. ډېره مننه.